السلام علیکم. تماکو یو داسې بوټی دی چې د انسان د صحت لپاره نیغ په نیغه ډایرکټ د دې هیڅ فایده نشته دی. فاینانشلی فایده شته خلکو ته، د صحت معامله کې هیڅ فایده نشته. خو تاسو ته پته ده چې د تماکو نه ډېرې داسې قسمه دوایان جوړېږي چې هغه پین کلر دي یا نشه آور ادویات دي، په هغې کې تماکو استعمالیږي. هومیوپیتیک هم یو دوه دوایانې د تماکو نه جوړېږي چې هغه ډېر مؤثر رول ادا کوي په ډېرو بیمارو کې. په لومړي نمبر چې کومه دوایي ده هغه ټبیکم ده. ټبیکم 30 یا 200 کې راځي. بله دوایي ده نیکوټاینم. نیکوټاینم هم د تماکو نه جوړیږي. ټبیکم نیکوټاینم کې فرق څه دی؟ نو فرق دا دی چې ټبیکم د تماکو د تازه پاڼو نه، کله چې تماکو ګل نه وي کړی او تماکو پاڼې کچه وي، نو دغه حالت کې دغه پاڼو نه چې کوم دوایي جوړیږي هومیوپیتیک، هغې ته ټبیکم وایي. نیکوټاینم هومیوپیتیک دوایي په تماکو کې یو مواد وي، نیکوټین ورته وایي، دا د هغې نه جوړیږي. او د دې علامات تقریبا سیم دي او په یو شان بیمارو کې دا کار کوي. په کومو بیمارو کې کار کوي؟ نو په لومړي نمبر چې کوم بیماري ده هغه په سر باندې چکر راتلو کې دا ډېر ښه کار کوي. یا رچا دماغي څه بیماري وي یا د مرګو بیماري وي، نو په هغې کې ټبیکم یا نیکوټاینم ډېر ښکلی رول ادا کوي. کم خلک د سګرټو عادت وي یا نسوار کوي یا څه قسمه نشه کوي، هغې دپاره ټبیکم دوایي چې کوم دا ډېر مؤثر رول ادا کوي د هغه نشې د عادت نه اړولو دپاره. نو دا تاسو استعمالولی شئ. یا کوم خلکو د سګرټ لوګی په هغه باندې ښه ورځي نه، سګرټ وڅکي یا سګرټ لوګی پرې ورشي او ټوخی پرې ولګي، هغه خلکو لپاره هم چې ټبیکم یا نیکوټاینم ډېر بهترین افیکټیو مؤثر رول ادا کولی شي. دې سره سره چاته زړه خرابېږي، چاته چکر راځي، ګاډي کې ځي او په سر یې چکر راځي، زړه ورته خرابېږي، نو په هغه حالت کې هم ټبیکم یا نیکوټاینم استعمالولی شي. که چېرې تاسو تماکو کې کار کوئ، زمیندار یې او تماکو کې کار کولو دوران کې تاسو زړه خراب شي، چکر مو راشي په سرماني او بي پي مو لو شي، نو په هغه حالت کې هم نیکوټاینم یا ټبیکم یو څو قطرې تاسو په ژبه باندې واچوئ، انشاءالله تاسو ته به دغه مسایل ډېر زر ختم شي. دې سره سره د مرۍ خرابوالي سره، زکام سره، پرنجي راځي یا پوزه بهیږي یا سینه خرابه شي، نو په هغه حالت کې هم ټبیکم تاسو استعمالولی شئ. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. دغسې معلوماتي ویډیوز کتو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. مهرباني، خوشحاله اوسئ. الله حافظ.